أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. مخکی آیت مبارکه کیو فرمایل چې خلکو ته کافرانو ته د دنیا ژوند چې دی دا ښایسته کړلی شوی دی او دوی د دنیا په اشیاو کې رغبت ساتي د هغې د وجې نه په کفر کې پخیږي. نو دې آیت مبارکه کې د کفر او د اسلام یو تاریخ چې دی هغه بیانوي. دا خلک مخکې سو بیا څه شول او بیا پکې کم قباحتونه پیدا شول. نو ګویا چې په دې کې د کفر او د اسلام او په کفر او په مسلمانۍ کې او بیا په مسلمانۍ کې دننه اختلافات راتلل د هغې ذکر کوي. فرمای کان الناس امة واحدة او و خلق یو امت لول ټول خلق مسلمانانو یو امتو امت هغې ته ویلی کیږي چې د هغوی عقیده یوی او د دوی رهنمایي کوونکی څوک هغه موجود وي، دوی د چا اقتدا کوي، د دوی د چا اقتدا کوي، دې ته امت وایي. نو ګویا چې د امت سره دوه خبرې ضروري دي. یو به دوی عقیده یو شانتي اعمال به یو شانتي، بل دا ده چې د دوی به د چا پیروي کوي. نو فرمایي چې لاول خلک ټول یو امتو یو مسلمانانو. فرمایي چې دا د آدم علیه السلام نه د نوح علیه السلام پورې 10 پیړۍ 10 صدۍ خلک ټول مسلمانانو. اگر چې په دغه خلکو کې مختلف ګناهونه راغلي وو، قتل و غارت غلا غلطي دا پکې وي، او لیکن دا ده چې عقیده د ټولو د توحید برابر وه. بیا شیطان په دغه خلکو کې د شرک عقیده ډیر تدریجن پیدا کړله. د دغه خلکو چې کم نیکان مشرانو نو لاولې د هغوی بوتان دا په دغه خلکو باندې جوړ کړل چې دا خو ډېر عظیمې هستۍ دي، تاسو د دوی تصویران جوړ کئ چې تاسو دې ته ګورئ نو تاسو ته به الله یادېږي او تاسو ته به په دین باندې استقامت میلاویږي. او ابتدا کې وم دسې او چې کم بوتان جوړ کړل نو هغې ته به یې چې وکتل اخو نیکان خلکو، دا یې د وجې نه به د دوی الله تعالی هم یادېدو او په دین ورته استقامت هم حاصلو. بیا چې د هغې نه پس کومه پیړۍ راله نو هغو ته یې بیا وی چې دا بوتان چې دي دا ځان ته مخامخ ږدئ چې ستاسو ته الله تعالی هر ټیم یادي او ستاسو په عبادت کې توجه نه خرابېږي. او چې بیا هغه پیړۍ ختم شو ورپسې پیړۍ ته یې دغه ووی
چې ستاسو معبودان خدا دي که نه، دا چې ستاسو پلار نیکه مخې ته ایښودل خو د دې عبادت یې کوو. نو دغه شان په دغه خلکو کې شرک پیدا شو. او د شرک د ختمول لپاره د ټول نه اول نوح علیه السلام چې دی دا دعوت شروع کړی دی. د نوح علیه السلام نه مخکې او د آدم علیه السلام نه وروستو ګڼ پیغمبران راغلي دي. دغه پیغمبران چون کې هغه وخت کې د کفر او د شرک څه مسله نه وه، صرف دا ده چې خلکو به د دنیا هنر یې زده کول. لکه زمینداره وه جو هغه آدم علیه السلام خلکو ته وښوه، بیا دا جامې جوړول او دا وسپنه په کار کې راوستل او دغه شانتې نور یعنی کپړه جوړول، کپړې ګنډل، دا چې څومره د انسان ضروریات دي، دا علوم، دا فنون، دا کسبونه، دا دغه پیغمبرانو وختن په وختن راوړل. او د شریعت د تعلیم د پاره چې کله په خلکو کې هغه شرک پیدا شو، نو لاول د هغې مخالفت دپاره الله تعالی نوح علیه السلام را لېږلی دی. دغه پیغمبران چې به د نوح علیه السلام نه مخکې راتلل، دوی به د ځان سره یو هنر، یو کسب دا به هم راوړو او دا خلکو اصلاح به هم کوله. نو فرمایي چې لاول خلک یو امتو، ټول په توحید برابرو. مونږ عرض وکړو چې دا د نوح علیه السلام نه د آدم علیه السلام نه واله د نوح علیه السلام پورې دا 10 پیړۍ تېرې شوې وې. دې کې یو بل قول دا هم دی چې کله به الله تعالی یو پیغمبر راولېږو، نو هغه پیغمبر به محنت وکړو. پیغمبر له الله تعالی ډېر زیات هغه د الله مدد د هغه سره شامل حالي. دا یو داسې هستی چې د پوره قوم سره په جنگ ورشي او د پوره قوم اصلاح وکړي. نو کله به چې یو پیغمبر راغی، دا قوم اصلاح به وشوله، ټول خلک به په توحید برابر شو. بیا به چې دی نو پاو کې رو د پیغمبر د تللو نه پس او د زمانې تیریدل نه پس په پاو کې بیا شرکیه عقاید اعمال پیدا شول. نو دا دواړه خبرې دلته کې دواړه احتمالات علماو ذکر کړي دي. نو فرمایي چې ټول خلک یو امتو، نو بیا هغه د نوح علیه السلام نه مخکې په خلکو کې شرکیه عقاید پیدا شول، اعمال عبادتونه یې شروع کړل. فبعث الله النبیین، نو الله تعالی راولېږل نبیان، مبشرین زیری ورکوونکي، ومنذرین او يرونکي. نبیان راغلل او هغوی په خلکو چې کم شرک پیدا شوی نو د هغې د خلاف دعوت شروع کړلو. خلکو ته د جنت زیری ورکړل په توحید باندې، او خلک د شرک او د کفر نه هغه په عذاب سره ویرول. وانزل معهم الکتاب، او نازل کړی الله تعالی د دوی سره کتاب. دغه پیغمبران چې کوم رالل دا سره خپل کتابونه، نو الله تعالی نازل کړو دغه کتابونه بالحق، په حق سره. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فيه، چې د خلکو په منځ کې فیصله وکړي په هغه خبرو کې، په کومو خبرو کې چې دغه خلکو اختلاف کړی و. دلته کې د دې اختلاف نه مراد
د هغه خلکو اختلافو په شرک او په توحید کې. یعنی کله به چې پیغمبران لاړل او موده به ډېره تېره شوه نو په خلکو کې به شرکیات پیدا شو، نو ځینې خلک به په توحید باندې وو او ځینې به مشرکین شول، نو په معاشره کې به یو اختلاف پیدا شو. نو پیغمبر به راغی نو هغه به د خلکو دغه اختلاف چې کم په توحید او شرک کې وو دا به هغه پیغمبر په دغه دعوت سره او په دغه کتاب سره چې کم د الله تعالی کتاب بو پای سره به دغه اختلاف ختم کو او دغه شرکیه عقاید به ختم کړل. وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. دلته کې ورپسې اختلاف چې کم ذکر کړي دا بیا په دغه خلکو کې دنه اختلاف په مسلمانانو کې چې وکم اختلاف راغی هغه ذکر کړي. وی فرمایل چې یو خو هغه اختلاف چې په توحید او شرک کې براغله و هغه فیصله و پیغمبرانو وکړله او بیا به چې دغه خلک ټول مسلمانان شول نو اهل علم به بیا په دغه کتاب کې دنه اختلافات شروع کړل. نو دا د مسلمانانو په منځ کې چې بیا کم فرقې جوړیږي کمې ډلې بندۍ جوړیږي دا دویم اختلاف هغه دی. وما اختلف فيه او اختلاف نو کړي په دې کې الا الذين مگر آکسانو اوتوه چې دوی ته ورکړلی شی او دغه کتاب هو ضمیر دغه کتاب ته راجع دی من بعد ما جاءتهم البینات رسته دینه چې راغلو دوی ته واضح نخې واضح نخې دوی ته راغلی وي کتاب وسره لیکن د دې باوجود چې د دوی سره کتاب وو دغه کتاب راغلی او د اختلاف د حل کولو لپاره دو دغه کتاب د اختلاف جوړولو ذریعہ وګرځوله او دغه کتاب د وجنې په امت کې ډلې فرقې هغه پیدا کړلې. نو فرمایي چې وما اختلف فيه اختلاف نو کړي په دې کې الا مگر الذين آکسانو هغوی ته ورکړلی شوی دا کتاب یعنی اهل علم خلق من بعد رستو ما د هغې نه جاءتهم البینات چې راغلي دوی ته واضحه نښې یعنی دوی ته پته وه چې دا اختلاف چې دی دا خامخا یو غیر ضروری اختلاف دی یعنی جان بوجھ کر مونږ اختلاف جوړ کړی دی لیکن دغه قصدن اختلاف جوړول چې د دوی وو دا یې وجه بیانوي بغین د وجې د حسد نه د ضد کولو نه د کینې کولو نه بینهم په خپل منځ کې عام طور داسې که ته یو عام خبره کې کومه چې د سلفو نه را روانه طریقه ده نو تم یو عام کشولې هر کله چې یو کس خپل علم ظاهرول وغواړي خپل ځان هغه ښکاره کول غواړي خپل علمي صلاحیت پوهه سمج بوج دا خول غواړي نو د هغه ځای نه اختلاف شروع کیږي. وس سلفو څه ویلي دي قرآن څه ویلي حقه که زه ویم نو په دې کې خو اختلاف نه جوړیږي. اختلاف خو به هله جوړیږي چې زه د سلفو نه د صحابو نه جدا خبره وکړم نو دغه ځای نه اختلاف جوړیږي. زما علمی استعداد به خلکو تعالی معلومیږي چې تر اوسه پورې خلک یو شانتي کوي او زه ته بل شانتي طریقه وښیم نو زما صلاحیت په خلک محسوس کی
علمی گهرائی به خلق ویني الکه تر اوسه پورې په غلطه وخا دا ګوره دا مولوي صاحب ډیر تکړه دی دی خو د دین د جړلو نه خبر دی د خو مونږ ته خبرې بیان کړي چې دی خو مونږ ته پته نه وه دغه ځای نه اختلاف شروع شي چې کله یو کس د خپل علمی گهرایي ښودلو او د ځان د شو کولو قص کړی دی جو اختلاف جوړ شوی دی ورنه سلف صحابه ته وایي د صحابو نه کومه طریقه را روان ده په هغه طریقه ته روانې اختلاف نه راځي لیکن دې کې دا مسئله چې په دې کې ستا علمي استعداد باندې څوک نه خبرېږي چې یاره دا پکې لږ زیات پوهه دی ستا د علمي استعداد به هله خلک محسوس کړي چې ته ورته ناشنا مسلې راوباسي نوي مسلې نوی تحقیق راوباسي نو فرمایي چې دغه اهل علم بیا اختلاف کړی دی په دغه کتاب کې وروستو د دین چې راغلی دوی ته واضح نښې ښه پوهېدل چې او دا طریقه ده دا را روانه ده لیکن په خپل منځ کې د ضد د وجې نه خپل علمي استعداد ظاهرول د وجې نه که زه زړې خبرې کوم نو ما ته هېڅوک دا نه وایي چې ته ډېر مړنی دا خلکو شل پیرې اورېدلې خبرې دي خلک خو به ستا علمي استعداد هله مني چې ته ورته ناشنا خبرې راوالې نو فرمایي چې بغیم بینهم فهدى الله الذین آمنوا نو بیا هم الله تعالی رهنمایي وکړه دا کسانو چې مؤمنانو دا هغو رهنمایي کړې ده په دغه اختلاف کې دننه یعنی دوی ډېرې فرقې جوړې کړې شوې ډېرې ډلې جوړې شوې پرې جوړې شوې لیکن الله تعالی د مؤمنانو بیا هم په دغه د فتنې په دور کې رهنمایي کړې ده لما آغا حق طرف ته اختلافو فيه چې دوی پای کې اختلاف کړو من الحق کې د حق نه د مؤمنانو رهنمایي الله تعالی حق طرف ته بیام کړی د په دغه اختلافي دور کې او حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د امت یو ډله به د قیامت پورې په حق باندې برقرار خامخای یعنی که دنیا کې هر څونه فتنې راځي هر څومره فسادات راځي لیکن بیا هم زما د امت یو ډله دا به د قیامت د ورځې پورې په حق باندې ولاړی نو الله تعالی فرمایي چې مونږ رهنمایي وکړله مؤمنانو ته په دغه اختلاف کې حق طرف ته فرمایي باذنه په خپل حکم سره او یقینا په دومره اختلافاتو کې دومره فرقو کې او په دومره فتنې په دور کې بیا هم د حق برقرار پاتې کېدل چې دي دا محض د الله تعالی په حکم کې دی شي والله یهدی من یشاء او الله تعالی قادر دی هدایت کوي چاته چې وغواړي الی صراط مستقیم سمې لارې ته چې هغه حق لار ده کان الناس و خلق امتا واحدتا یو ډله فبعث الله النبیین نو راولېږل الله تعالی پیغمبران مبشرین زیری ورکوونکي و منذرین او يرونکي وانزل معهم الكتاب او راولېږلو د دوی سره کتاب بالحق په حق سره ليحكم بين الناس د دې دپاره چې فیصله وکړي د خلکو په منځ کې فی ما په هغه مسایلو کې اختلافو چې دوی اختلاف کړی دی د شرک او د توحید فیه په دغه دین کې وما اختلف او اختلاف نو کړی فیه په دې دین کې الا الذین مگر هغه کسانو اوتو چې ورکړلی شوی دوی ته هو دغه کتاب یعنی اهل علم
من بعد رستو ما د هغې نه جاءتهم البینات چې راغلیو دوی ته واضح نښې بغیا د وجې د حسد نه بینهم په منځ خپل کې فهدى الله الذین آمنوا نو رهنمایي وکړه الله تعالی هغه کسانو ته چې مؤمنان دي لما په هغه مسایلو کې اختلافو چې دوی پکې اختلاف کړو فی پای کې من الحق د حق نه بإذنه په خپل حکم سره والله یهدی من یشاء او الله تعالی رهنمایي کوي هغه چاته چې وغواړي الی صراط مستقیم سمې لارې ته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي پروردگار د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې پوره عمل کولو توفیق راکړي یا څه کسان بیمار دي دعا د پاره درخواست کړي دعا وکړي پروردگاره دغه بیماران ته پروردگار شفای کامله عاجله دائمه مستمره نصیب کړي پروردگار دوی چې دا کم تکلیف راغلی دی پروردگاره د دې نه ورته زر تر زره نجات نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین